یوه مشهوره سندرغاړې چې قاتلانه حمله شوې ده هغې سندرغاړې نوم مانور خان نوم دی. د هغه حملې نه بعد هغې یوه ویډیو جوړه کړې ده او په هغه ویډیو کې هغه هر څه ښکاره کړي دي چې په ما کومو کسانو او ولې حمله شوې ده او د څه د وجې په ما باندې حمله شوې ده. هغې په یو ویډیو کې ویلي دي چې زما د خواښې سخر کورنۍ سره لانجې ګونجې دي او زما ورسره جنګ جګړې دي. وایي چې په دې دوران کې په ما باندې د خاوند د کورنۍ د سیډه یوه حمله شوې ده قاتلانه چې په ما پسې پورته هم راغلي دي او ډزې هم کړي دي. خو وایي چې په هغه ډزو کې زه الله پاک بچ کړی یم. زما د زړه د ډز په ځای زما لاس لګېدلی دی چې د هغې هډوکی مات شوی دی او وایي چې زما سره ډېر زیاتی شوی دی ځکه چې په ما باندې کور راغلی دي. وایي چې ما کله FIR ولیکلو نو پولیسو دغه کسان ونیول خو سره هغه پرېښودل او زما ته هیڅ انصاف میلو نشو او هیڅ انصاف راته حکومت رانکو. وایي چې زه د خپل حکومت نه غوښتنه کوم چې ماته د انصاف راکړلی شي او زما کوم دغه منظمان دي چې په ما باندې ډز کړی دی دغه کسانو ته دې سزا ورکړی شي ځکه چې وایي زما ژوند ته نوره هم خطره ده او ماته نور هم چیلنجونه راکړلی کیږي. او وایي چې داسې ډېرې سندرغاړې زموږ په شان چې په هغې باندې دغسې حملې کیږي د خاوند د کورنۍ د طرفه او یا داسې نورې حملې په هغې کې د ژونده لاس ورکړي او مړه شي. وایي چې زه هم د حکومت نه غوښتنه کوم چې دغه کسان دې ونیول شي چې زه هم محفوظ شم او زه هم ښه زندګي تېره کړم او دې ته دې سخته سزا ورکړی شي چې نور کسان د دې نه هم عبرت واخلي. قدرمنو ملګرو د هغې د خولې خبرې مو ستاسو سره شریکې کړې. آیا تاسو د دغه منظمانو په باره کې څه سزا لرئ؟ خپل نظر را سره شریک کړئ.